سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ او د صحت جامو کې به وئ راته. زه بیا هم تاسو ته نن د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د OX ایرډراپ یا کورساتوشي اپلیکیشن کې د خپل مایننګ د سپیډ ډیرول دا روښیم. زه دا کلم واسکم ملګرو، د خپل مایننګ د سپیډ یا د سرعت ډیرول درته دا روښیم چې تاسو ورسره ډیره ګټه وکوئ او په کم وخت کې ډیر زیات ټوکن جمع کړئ، ځکه چې د ګیم لانچ ته کم وخت پاتې. نو په دغه خاطر موږ باید دې کې ډیر ټوکن جمع کړو. نو راځو د خپل ویډیو په طرف کې د موږ ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. راځو ملګرو ویډیو ته. دلته څنګه چې وینئ دوستانو، ستاسو سپیډ دلته ښیي. صحیح ده. د ما سپیډ اوس وګورئ څونه ده، 440 کې ده، او ستاسو به ممکن یا 100 یا به 110 وي. نو دا اوس څنګه ډیریږي ملګرو؟ دا چې ډیر شي ګورئ تاسو ته په ګټه هم ډیره درکوي. اوس ګورئ ما ته په هر ساعت کې 0.43 OX راکوي. دا اوس څنګه موږ ډیرولی شو؟ دا دوستانو په څو طریقو موږ ډیرولی شو. راځم ټول تاسو ته یو په یو وایم. لومړی خو ملګرو تاسو په تصویر کې وینئ، کله چې تاسو 3 کسه انوایټ کړئ د خپل لینک له لارې او هغوی خپل اکاونټ جوړ کړي او په خپل سیري ویریفای کړي، نو دلته ګورئ دې آپشن ته تاسو ته 150,000 کې هاش درکوي. چې صرف 3 کسه انوایټ کړئ دا آپشن تاسو کلیم وهلی شئ او تاسو ته 150 کې هاش درکوي. نو لومړنۍ او بهتره طریقه همدا ده چې ټولو نه ډیر زیات سپیډ په تاسو ته درکول کیږي، یعنی 2 برابره سپیډ په درکوي. نو کوښښ کوئ 3 کسه انوایټ کړئ چې هغوی خپل سیري سره سکن کړي، ایرډراپ یې ولګئ، نو تاسو ته دغه هاش درکول کیږي. راځو بلې طریقې ته ملګرو. بله طریقه چې ده دوستانو د هاش کارت ده. په دې هاش کارت به کلیک کړو ملګرو. دلته ګورئ تاسو سره هاش کارتونه ما سره خو فعلا یو دانه پاتې، ځکه نور ما استعمال کړل او خپل سپیډ مې په ډیر خو تاسو سره به ډیر وي. دا څنګه کاریږي او په دې څنګه سپیډ اخیستلی شو دوستانو؟ دا چې دلته ګورئ په دې زیړو نښه کې 2 آپشنه تاسو ته درکوي. یو جوین ده او دغه بل آپشن ورسره خوا کې ده، انټیلج ده. نو په دې جوین که تاسو کلیک وکوئ دوستانو، او په دې جوین که تاسو کلیک وکوئ او د بل چا د هاش کارت کوډ راواخلئ، دلته یې ورکئ او کنفرم یې کوئ، نو تاسو ته هم سپیډ درکوي، هغه کس ته هم سپیډ ورکوي. نو دا و. او بل دغه آپشن دې کې موږ کولی شو د هاش کارت خپله جوړ کړو د ځان لپاره. مثلا څنګه جوړیږي؟ زه راځم په انټیل آپشن کلیک کوم. دلته ګورئ دوستانو تاسو ته وایي چې د 100 کسانو لپاره غواړئ کارت جوړ کړئ، 2-500 دوستانو راحته ښه ده. همدا 2 کسو ته جوړ کړئ، زر خلاص شي، زر تاسو ته هم سپیډ درکړي. په دې آپشن به ورته کلیک کړئ، دغه د کارت جوړ شو، زموږ لپاره جوړ شو. دا د کارت هم یوز کړو. 2 کسه به اوس موږ دې ته جوین کوو. د دغه آپشن په وهلو کاپي تاسو کولی شئ د خپل کوډ کاپي کوئ، او دې نه به اوس موږ څه کوو ملګرو؟ دا یو ټلیګرام ګروپ لري، هغه د دې خپل رسمي ګروپ، دلته ډیر زیات کسان وي. نو تاسو کولی شئ هلته دغه کوډ کاپي کوئ، نور خلک راځي ستاسو کوډ جوین کوي او تاسو ته هم سپیډ درکوي. هغوی ته هماغه ګروپ لینک زه تاسو ته لومړی کومنټ کې ږدم دوستانو. دغه ګروپ یې ده، د دې لینک تاسو ته لومړی کومنټ کې ږدم. نو تاسو به راځئ دلته به د خپل کارت پرېږدئ. مثلا زه ورسره لیکم هاش کارت، نو بیرته به ټیټ راسو، لږ فاصله دلته به اوس هغه کوډ ورته پیسټ کړئ، هلته چې کاپي کړه دا به واچوئ. دلته اوس نور کسان په خپله راځي دغه کوډ کاروئ، نو تاسو ته هم سپیډ درکوي. هغوی ته هم دلته چې څنګه ګورئ هر څوک خپل کارټونه اچوئ، نو هر څوک یې کاروئ، ټولو ته په یو برابر سپیډ ورکوي. نو دا طریقه وه. راځم اوس بله طریقه تاسو ته ښیم دوستانو. بله طریقه په څنګ کې ورسره ګیفټ کارت ده. ګیفټ کارت هم دوستانو تاسو ته سپیډ ډیری. دلته ګورئ ما سره 4 ګیفټ کارت موجود دي، باقي مې نور هم کارولي، تاسو سره به زیات وي. دا اوس څنګه کاریږي دوستانو؟ دلته ګورئ په هر ګیفټ کارت چې تاسو وکاروئ تاسو ته 1 کې او مقابل کس ته 13 کې سپیډ ورکوي. دا څه ډول کاریږي ملګرو؟ هغه څوک چې نوی اکاونټ جوړ کړي صرف دا کارت راولی سي. دا به څنګه کاروئ؟ که ستاسو سپیډ ملګرو تاسو دا کارت تر اوسه نه یې کارولی، نو دا تاسو کارولی شئ. دا به څنګه کاروئ؟ دغلته ګورئ ملګرو، د دې نه لږ لاندې دلته یوز آپشن لیکلی، یوز ګیفټ کارت. تاسو وګورئ که تر اوسه مو نه یوز کړی، په همدې یوز آپشن به ووهئ او دلته به ګیفټ کارت کوډ ورکوئ، نو تاسو ته 13 کې سپیډ درکوي. ګیفټ کارت کوډونه به له کومه کوئ ملګرو؟ دغه 4 کوډه دي تاسو ته په صفحه باندې ښکاري، او همداشان زموږ واټساپ ګروپ کې هم اچوم. نو دغه کوډونه به کاپي کوئ او را به شئ دلته به دا یوز ګیفټ کارت آپشن ووهئ، ګیفټ کارت به پیسټ کوئ، کنفرم به کړئ، تاسو ته په دې هم 13 کې سپیډ درکوي. نو 13 کې ډیر زیات سپیډ ده ملګرو. نو دغه طریقې وي. او بل دا چې اوس ریفرل له کوم ځای تاسو کولی شئ، نو تاسو به دا پورته په دغه آپشن کلیک کوئ. دغلته ګورئ ملګرو، دغه د ستاسو لینک کولی شئ دا کاپي کړئ. 3 کسه مو چې په دې مې انوایټ کړل، څنګه چې مې ویل 150,000 کې سپیډ تاسو ته پې درکوي. نو دغه دا آپشن و ملګرو. نو ګورئ ما هغه کې کارت واچو، دلته یو کس اوس جوین شوی ده را سره، یو کس چې بل هم جوین شي نو دغه کارت کلیکټ کولی شم، ما ته سپیډ راکوي پې. نو زه اوس دې ته بل کس هم جوین کوم. ښه نو دوستانو څنګه چې ګورئ 2 کسان پوره شول په دې کارت کې.
نو چې کله مو کسان پوره شو تاسو به داسې وکوئ چې رابشئ دلته به د ایکسچینج کینسل ایکسچینج باندې کلیک کوئ ایکسچینج باندې نو دا به کنفرم کوي دوستانو. نو ګورئ سپیډ ماته ډېر سو یو 440 415.10 نو په دغه کارونو ملګرو ستاسو سپیډ ډېرېږي او یوازینی کار چې تاسو د اپلیکیشن کې کوئ څو ساعته وروسته راځئ صرف دغه کلیم وهئ خپل ټوکن جمع کوئ. نو دومره راحت او اسانه کار نو دغه د خپل سپیډ د ډېرولو طریقو نو ملګرو څنګه چې مونږ ویلي دغه اپ 100% ریل ده ځکه تېر کال هم مونږ ته نه پیسې ور راکړلې او سکاله هم صرف 3 میاشتې وخت پاتې نو کوشش کوئ دې کې کار وکوئ او ګټه ترې نه واخلئ. په دغه کې د اکاونټ جوړولو پر ویډیو مونږ مخکې هم په خپل چینل کې جوړه کړې وه تاسو ته لینک لومړي کومنټ کې ږدمه تاسو کولی شئ لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ او اکاونټونه جوړ کړئ نو وخت ډېر کم پاتې کوښښ کوئ ګټه ترې واخلئ. نو بایبیټ صرافي څنګه چې مو ویل اعلان کړی دا لانچ کوي نو په ډېر ښه قیمت کې به دا لانچ شي او حدودا $0.5 شاوخوا تر $1 د دې قیمت اټکل شوی دا به لانچ شي. نو همدا در سره جمع کوئ ملګرو کوښښ کوئ اکاونټونه مو په خپل سیري ویریفای کړئ. ډېرو ملګرو خپل اکاونټونه په خپل سیري نه دي ویریفای کړي چې هغوی ته کومه ګټه نه لري. اکاونټونه مو ویریفای کړئ او د اکاونټ جوړولو طریقه لینک یې زه لومړی کومنټ کې ږدم لاړ شئ ویې ګورئ او اکاونټونه جوړ کړئ او 3 میاشتې پکې ښه کار وکوئ او بعد له هغې به تاسو انشاءالله ګټه وکوئ. نو دغه زموږ ویډیو نور مو پوښتنې سپارم ویډیو همدومره